د امر بالمعروف وزارت وزیر شیخ محمد خالد حنفی د عبدالله ابن مسعود جامع د افتاء او قضا تخصص فراغت غونډه کې ویلي چې زموږ پالیسي روښانه ده، محتسبین مکلف دي چې خلک د دینی چارو پلي کولو ته راوبولي او اسلامي شریعت پلي کړي. نوموړی ټینګار کوي چې خلک د پردیو له دود او دستور څخه تیر شي او خپل اسلامي او شرعي احکام د پر ځان پلي کړي او د غرض د غرب له فرهنګ څخه د ډډه وکړي. د غرض حنفي محتسبین مکلف ګڼلي چې په ټولنه کې اسلامي شریعت پر خلکو تطبیق کړي چې په خبره خلک د ګیرې په پریښودو کې هم مکلفیت لري. اوس زمونږ او ستاسو دا شرعي مسؤلیت ده چې خپل ولس ته دا وایو چې ته خپل صورت د اسلامي شریعت مطابق جوړ کا. ته ولې اغیار او فرهنګ پسې ځي؟ ته ګیره پریده، ګیره واجب ده. قدرمندو تاسو علما یاست، 1,40,000 څه د پاسه کم انبیاء کرامو سره ټولو سره ګیره مبارک وو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام 1,40,000 28,000 شاوخوا ټول ګیرور وکنه و ریش داشت. نو دا خو یو واجب عمل ده. محتسب مبلغ نه ده اوس چې امام وي چې هغه منبر د پاسه خبرې کوي. محتسب باندې دا فرض ده چې هغه به د اسلامي نظام به تطبیق کړي. شیخ محمد خالد حنفی زیاتوي چې یو شمیر بهرمیشتي پردي پاله د امر بالمعروف وزارت د کړنو په باب منفي تبلیغات ترسره کوي چې په خبره خلک د شریعت په پلي کېدو او د اغیارو د ناوړه تبلیغاتو په مخنیوي کې د دې وزارت بشپړ ملاتړ وکړي. او بیا اغیار د میډیا د لارې منفي تبلیغات شروع کی او زمون خالی ذهن ملګرو نه زما ډیر زیات ګیله ده. نو هغوی سره هغوی هم بدرګه کی، هغوی سره هم بدرګه کی. تا ولی هغه فلانکي ته ووایي یا د فانتون محصل ته وویل چې ته دا پتلون ما چوه، ما ته دا اعتراضونه کیږي. تا ولی ورته وویل چې دا نیکتایي ما چوه، دا اعتراضونه په ما کیږي. تا ولی ورته وویل چې یو زنانه زی بی ستر او بی حجاب ګرځي، تا هغې ته ولی وایي چې حجاب وکړه، دا اعتراض په ما کیږي. قدرمندو دغه معترضینو ایمان باره کې تاسې فیصله وکړئ، تاسې علما یاست، د دې سرنوشت به څه وي؟ حنفی زیاتوي چې افغانانو د 2 اهدافو لپاره په هیواد کې مبارزه وکړه چې یوې له هیواد څخه د بهرنیو یرغلګرو ایستل او دوهمې د اسلامي نظام احکام پلي کول دي. نوموړی وایي چې په دې تړاو زموږ تګلاره روښانه ده چې په خبره د دې 2 اهدافو د پلي کېدو لپاره افغانانو پراخې قربانۍ ورکړي دي. د علماو قدر، اسلامي نظام، دا قرباني زمون ستاسو پالیسی واضحه ښکاره ده او ښکاره پالیسی ما شما بالکل آشکارا بود. 2 هدف داشتیم ما شما، یک اخراج تجاوزگرا و دومش تطبیق و تنفیذ نظام اسلامی سرتاسر افغانستان. همین ما شما منشور بود یا خیر؟ دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره او په ځانګړې توګه د امر بالمعروف وزارت په رامنځته کېدو سره ډېری میرمنو د میراث حقوق ترلاسه کړي دي او د دې ترڅنګ ډېری میرمنې له اجباري نکاح څخه هم ژغورل شوي دي.